نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د امام بخاری رحمه الله تعالی په دغه کتاب الادب المفرد کې نن یو دیرشم باب وایو. په یو دیرشم باب کې دروش پیتم حدیث دی او بیا دو دیرشم باب وایو چې په دې کې څلور شپیتم حدیث او پنځه شپیتم حدیث او شپږ شپیتم حدیث دی. په دې حدیثو کې د الله رب العزت نبی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ته فرمایي ډېرې ښې خبرې سته پکښې. یو دیرشم باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. پر داسې یو وطن او پر داسې منطقه باندې الله رب العزت رحمت نه نازلوي یا رحمت نه نازلیږي په کم قوم و منطقه و علاقه و کلي کې چې داسې یو څوک وجود ولري کم څوک چې صله رحمي نه کوي، قرابت او دوستي نه پالي. که یوې خواته قدرمن وګورو د الله رب العزت د رحمت ذریعې ډېرې دي. د همسایه سره ښه وکړه الله رب العزت رحمت در باندې کوي. د سپینږیري او کم وسې او بې وسې سره ګزاره ښه وکړه الله رحمت در باندې کوي. د مشر قدر وکړه، پر کشر شفقت وکړه الله رحمت در باندې کوي. دا بل طرف ته چې بیا الله رحمت نه کوي د هغو اسبابو څخه یو سبب دا دی چې انسان د خپلو قریبانو سره قرابت نه پالي. په ټولنه یا په یو کلي و منطقه کې چې داسې یو نفر وي چې د خپلو دوستانو سره قرابت او دوستي ونه پالل، الله رب العزت رحمت نه نازلوي، نه رحمت نازلیږي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان ابو ادام رحمه الله تعالی فرمایي وای ما د عبد الله بن ابي اوفى رضی الله عنه څخه دا خبره واورېدله، یقول چې ده به ویله عن النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حواله باندې د هغه په روایت باندې نبی علیه الصلاة والسلام قال و فرمایله ان الرحمة لا تنزل، بشک رحمت نه نازلیږي علی قوم، پر داسې قوم و جماعت و ټولۍ باندې فیهم قاطع رحم چې په دوی کې د قرابت او د دوستۍ پالنې یو نفر پاته نه وي. هر هغه څوک، هر هغه قوم، هر هغه جماعت چې په هغو کې قرابت پالنه پاته سول، د دوستۍ ساتل پاته سول، صله رحمي قطع کړل، د قریبانو سره قرابت پرې کوي، شرعي عذر هم نه و، پر دغسې انسان یا پر دغسې جماعت او ټولۍ باندې د الله رب العزت د رسول ارشاد دی لا تنزل على قوم فيه قاتم رحم ان الرحمة لا تنزل. بېشکه رحمت پر داسې قوم نه نازلیږي په کم قوم کې چې د صله رحمي پرې کوونکی انسان وي، د خپلو قریبانو سره قرابت نه کوي. مخکې مې قدرمنو درته وویل چې د الله رب العزت د رحمت اسباب ډېر دي. 2 رکعاته نفل وکړه الله رب العزت رحمت در باندې کوي. صدقه و خیرات وکړه الله رحمت در باندې کوي. داسې خیرات چې رسته خبر وي چپه نه یې خبر، نور انسانان نه یې در باندې خبر. د کونډې او د بېوزلي سره ښه وکړه الله رب العزت رحمت در باندې کوي. خو یو لړ لاملونه او اسباب داسې دي که هغه اسبابو په ذریعه باندې بیا الله رب العزت ستا څخه رحمت ګرځي
د هغه اسبابو څخه یو سبب دا دی چې انسان په خپله ټولنه کې یا په کلي او محل کې یا په کور کې داسې انسان پیدا سي چې د الله رب العزت د رضا لپاره قرابت او دوستي نه پالي، قرابت او دوستي یې پرې کړل. الله رب العزت دې موږ ته وس راکړي چې د خپلو قریبانو او دوستانو سره دوستي وپالو. خدای نه کرده د الله رب العزت له جانبه څخه ورموږ باندې رحمت دروازه بنده نه سي. او دا اوس چې رزقونه کم دي، تاسو مخکې حدیثو کې قدرمنو ویلي دي چې د صله رحمي په ذریعه باندې په رزق کې پراخي راځي، په عمر کې برکت راځي، ستونزې حلیږي. دا اوس چې رزق بند دی، انسانان د خپل رزق څخه ښه خوند اخیستلی نه سي او هر وخت په مشکلاتو او تکلیفو کې هر انسان دغه شکایتونه کوي چې تجارت نسته، گزاره نسته، کاروبار بند دی. وجه هم دا ده چې انسانان د الله رب العزت په خاطر د خپلو قریبانو سره قرابت نه پالي. 22 باب کې باب اثم قاطع الرحم، د هغه انسان ګناه چې انسان د خپلو قریبانو او دوستانو سره قرابت وشکي، د دغسې انسان ګناه څه شي ده، الله کومه سزا ورکوي. دا حدیث واوري 4 حدیث دی. حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه روایت کی ان جبیر ابن مطعم اخبره انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، دی وای پلانکی تابعی ته حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه خبر ورکی. دی صحابی فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله ما ځینې واورېدله. یقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، جنت ته هغه انسان نسی داخلېدلی کم انسان چې قرابت او دوستی وشکي پرې کړي، دا انسان جنت ته نه داخلیږي. خدای پاک 2 کارونه ورسره کوي الله رب العزت، یا به د دغه صله رحمي چې ده قطع کړې ده ورتېرېږي، یا به حساب و کتاب ورسره کوي. که الله ته دغه ګناه ورتېر سو جنت ته داخلیږي، او یا به الله حساب و کتاب ورسره کوي، د دغه ګناه سزا به ورکوي، د سزا د ګاللو د سزا ورکولو وروسته به جنت ته داخلیږي. خو داسې نسي کېدلی چې یو سړی دې صله رحمي قطع کړې وي، د قریبانو دوستانو سره دې قرابت قطع کړې وي، شکولی دی دی وایي زه جنت ته داخل سم، دا انسان جنت ته نسي داخلېدلی. د الله رب العزت د رسول خبره ده لا يدخل الجنة قاطع رحم، د رحم او د رحمت د قرابت شکونکی انسان جنت ته نسي داخلېدلی. د الله رب العزت د رسول عهد دی، د الله رب العزت د رسول قول دی، د الله رب العزت د رسول وینا ده. اوس نو په دې حدیث کې قدرمنو تاسو خپله فکر وکړئ چې د قیامت په ورځ به څونه انسانان جنت ته داخلیږي، څونه به د دغه صله رحمي د قطع کېدلو په خاطر د شکولو په خاطر دوزخ ته داخلیږي. دا به د قیامت په ورځ چې لمر یوه نیزه راکښته وي، د انسانانو مغزه په سرو کې ایشي، سترګې ککرۍ ته پورته سوي وي، انسانان لڅ لغړ وي او لڅې پښې وي، د یوه انسان بل انسان ته فکر نه وي. هغه وخت به دا خبره معلومه سي چې کوم انسانانو په دې دنیا کې صله رحمي کوله، د قریبانو سره قرابت پالي، کوم انسانانو د خپلو قریبانو سره قرابت کوي، د دې نتیجه به د قیامت په ورځ معلومه سي. بیا به ځینو انسانانو ته انعامات ورکول سي، ځینې انسانانو ته به د انعاماتو په باره کې اعلان وسي چې تاسو ته انعام نسته، پیرزوینه نسته، د الله رحمت نسته، ځکه چې رسول په دنیا کې درته ویلي وه چې تاسو د خپلو قریبانو سره دوستانو سره قرابت و دوستی پالئ، تا چې پر خپل نفسي خواهشاتو او تا چې د خپلو غرضي خواهشاتو په خاطر د خپلو دوستانو سره قرابت وشکوئ، هیڅ شرعي عذر دې نه درلودی، نو د رسول حدیث واوره لا يدخل الجنة قاطع رحم. خو کله کله یو قریب چرسی وي، یو قریب روینی وي، تا ډېره ګزاره ورسره وکړل، ډېر دې وهڅوئ، خپل عذر دې چې په شریعت کې ستا کم مسؤلیت و هغه دې ادا کړي، او د ده په باره کې نور ته مسؤله نه وې، ستا په قول یې نه کول، یا قریب کله کله ستا سره بې حجابي و بې ستري کول، ستا څخه یې د ستر په خاطر خوا بدول، د حجاب په خاطر یې خوا بدول، او دا یې درته ویل چې دا په دوستي و قرابت نه پوهېږي، په دې صورت کې تا ته سزا نسته، هغه انسان ته سزا ده. په دې صورت کې ته جنت ته داخلیږي، هغه انسان نه داخلیږي. که یو چا پر شریعت باندې ستا څخه خوا بدول، قرابت یې شکوئ، دی به یې شکوي، د ده ګناه ده، تا خو نه دی شکولی. کله کله ځینې قریبان او دوستان
د واده کولو وروسته خپلو قریبانو ته ووایي، د خاله زوی د ماما زوی ته ووایي چې کوټه او اطاق د میلمنو سته، تاسو دلې راتللی سئ، ډوډۍ خوړلی سئ، کښېنستلی سئ، اما زما د میرمنې سره ستاسو کار نسته، ځکه چې ستاسو قریبه ده، ستاسو سره په قرابت کې قرابت لري، اما ستر و حجاب د دې ستاسو سره لازمي دی. په داسې وختو کې خاله خوا بده کې، د خاله زامن خوا بده کې، د ماما زامن خوا بده کې، بیخي دې خوا بده کې، هیڅ پروا نه لري. د الله له طرفه څخه امر دا دی چې تاسو ستر کوئ، تاسو حجاب کوئ. په بې صدرۍ کې ډېر مشکلات سته، په بې حجابۍ کې ستونزې سته، په ستر او پرده کې ستونزې او مشکلات نسته. 4 حدیث خدا دی. 15 حدیث قدرمنو واورئ. قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. حضرت محمد بن كعب رحمه الله تعالى د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه واورېدله. حضرت ابو هريره رضی الله عنه بیا کم کار کوي؟ يحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه حدیث بیانوي. دی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله ان الرحم شجنة من الرحمن، د رحم لفظ د رحمان څخه اخیستل سوی لفظ دی. رحمان کم ذات ته قدرمنو ویل کیږي؟ هغه وخت چې موږ او تاسو شروط الصلات شروع کړي، د مسجد امام راته وویله بسم الله الرحمن الرحیم، بسم شروع کوم الله په نامه باندې د الله، بسم شروع کوم په نامه الله د الله رب العزت. کم الله؟ الرحمن الرحیم، چې په دې دنیا کې پر کافرانو او مؤمنانو دواړو مهربانه دی. الرحمن الرحیم هغه ذات په نامه باندې شروع کومه چې د قیامت په ورځ یوازې پر مؤمنانو مهربانه دی، پر کافرانو مهربانه نه دی. نو د رحیم لفظ د رحمان څخه اخیستل سوی لفظ دی. رحمان ترجمه چې د قدرمنو، د رحمان ترجمه او ژباړه دا ده هغه څوک او یا هغه ذات چې پر ټولو انسانانو باندې، پر ټوله مخلوق باندې رحمت کوي. نو رحم د خپلو قریبانو سره د رحمت گزاره کول، د ښه سلوک گزاره کول. حضرت ابو هريره رضی الله عنه داسې وفرمایل چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله ان الرحم شجنة من الرحمن، رحم لفظ د قریبانو سره د دوستۍ پاللي لفظ، د دوستانو سره د دوستۍ پاللو لفظ دا د رحمان څخه اخیستل سوی دی. تقولو یا ربي، دا صله رحمي به ووایي. عجبه ښه حدیث دی. دا صله رحمي به ووایي. علما فرمایي، د حدیثو شارحین فرمایي، وایي صله رحمي و د قرابت و دوستۍ ته به د قیامت په ورځ ژبه ورکول سي، خبرې به شروع کړي. تقولو به وایي یا ربي ای زما ربه انی ظلمتو. د صله رحمي و قرابت و دوستي د قیامت په ورځ اعلان کوي، په ژبه خبرې کوي. یا ربي ای زما ربه انی ظلمتو، پر ما ظلم وسو. یا ربي انی قطعتو، ای زما ربه زه پرې کړل سولمه، زه چانه پاللمه، زما خاطر چانه ساتئ، زه به همیشه په خپل خاطر کې مانده وم. یا ربي انی ای زما ربه زما سره داسې و هاسې وسوله. د قیامت په ورځ به د قرابت و دوستۍ ته ژبه ورکول سي. 3 اعلانه کوي. یو اعلان دا کوي چې ای زما ربه پر ما باندې ظلم وسو، بل اعلان دا کوي چې ای زما ربه زه پرې کړل سولم، بل اعلان دا کوي چې ای زما ربه زما سره داسې و هاسې ظلم وسو، داسې و هاسې را سره وسول. قرابت او صله رحمي ته ژبه ورکول سي. الله رب العزت به جواب ورکړي. فیجیبها، الله به د قرابت او دوستۍ پالنې ته جواب ورکړي. څه به الله رب العزت ورته فرمایي؟ الا ترضینا، ای صله رحمي، ای قرابته، ای دوستۍ، ته په دې باندې راضي نه یې ان اقطع من قطعکی، چا چې نه پاللې زه نه پالم، چا چې پرې کړلې زما رحمت پر هغه باندې نه کیږي، چا چې ستا خیال نه ساتي زه هم د هغه خیال نه ساتم، چا چې ستا پالنه ونه کړل زه هم هغه نه پالمه. و اصل من وصلکی، چا چې ته پاللې زه هغه پالم، چا چې په دنیا کې ستا خاطر ساتي زه د هغه نفر خاطر ساتم، چا چې په دنیا کې تا ته په ښه سترګه کتله اوس زه رحمت ورباندې کوم. ای صله رحمي، ای قرابته، ای دوستۍ، ته په دې باندې راضي نه یې
چا چې په دنیا کې پالل زه به هغه اوس په آخرت کې وپالم، چا چې په دنیا کې پرې کول په آخرت کې به رحمت ورڅخه پرې کړم، په دې راضي او کیا الله رب العزت به دا ورته وایي. اوس نو ورورکه جناب او محترمه، په دې دنیا کې که تا د خپلو قریبانو سره په شرعي حدودو کې دوستي پالل، د قیامت په ورځ به الله اعلان وکړي د دوستۍ ته به ووایي چې ته یې په دنیا کې پاللې، په آخرت کې به زه دغه نفر وپالم. په آخرت کې چې کله الله یو نفر پالي هغه نو څنګه یې؟ هغه نو څنګه یې؟ الله جنت ته داخلي. او په آخرت کې چې انسان الله نه پالي هغه څنګه یې؟ الله دوزخ ته داخلي. په دې دنیا کې تا دوستي وپالل، الله په آخرت کې وپالل جنت ته داخل کړلې. په دې دنیا کې تا دوستي ونه پالل، الله دې په آخرت کې نه پالي، دوزخ ته دې داخلي. دا د الله رب العزت د رسول ویناوې دي. پام کوئ قدرمنو، هر خبره د شریعت سنگینه او درنه بولئ، هر خبره د دین او مقدس د شریعت مطهره سپکه او بېباکه مه بولئ، درنه یې بولئ، سنگینه یې بولئ. ته به دا فکر کوې چې لمونځ کوم، روژه نیسم، زکات ورکوم، د عالم سره محبت کوم، نو دا یو کار مې نو څه کار وکړي؟ صله رحمي او قرابت مې پرې کړي نه غواړي. د خاله زوی نه د خاله زوی، د ماما زوی نه د ماما زوی، ماما نه پرېږدم، د اکا سره کار نه لرم، د ورور سره کار نه لرم. یا قدرمنه دا حدیث واوره، که دا ټول شان په دې دنیا کې پرې کړل، صله رحمي او قرابت او دوستي دې پرې کړله، د قیامت په ورځ الله تا پرې کوي د خپل رحمت څخه. که دې په دې دنیا کې هر څه وپالل، د قیامت په ورځ الله رب العزت تا پالي او جنت ته دې داخلوي. عجیبه خبره بله قدرمنو بله درته وکړم. زموږ او ستاسو په حنفي مذهب کې یو ستر فقیه او لوی عالم حضرت فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله تعالی تیر سوی دی. په حدیثو کې هم کتابونه لري، په تفسیر کې تفسیر ابواللیث سمرقندي لري، او په فقه کې هم فتاوا ابواللیث سمرقندي لري. ډېر لوړ عالم تیر سوی دی. عجیبه خبره مې نن په دې کتاب کې ولیدل، ډېرې متوجه کړلمه. وایي صله رحمي، دوستی او قرابت پرې کول دومره سنگینه ګناه ده، دومره بده ګناه ده. کم انسان چې د داسې یو بل انسان سره کښېني چې هغه صله رحمي او دوستی او قرابت قطع کوي، هغه انسان هم د الله د رحمت څخه لرې کېږي. که په داسې مجلس کې قدرمنه کښېنستلې چې هغه انسان د خپلو دوستانو ټولو دوستانو سره قرابت پرې کړی و، او تا انډیوالي ورسره کول چې دا زما انډیوال دی، په مجلس کې ورسره کښېنستلې، د ده د مجلس په ذریعه به د الله د رحمت څخه ته لیرې سې. داسې ډېر کسان وي انډیوالي پالي، خو هغه انډیوال یې په کال اکا ته سلام نه یو ادا کړي، په کال یې د پلار سلام نه ادا کړي، د پلار سره یې خوا بدوي. زه داسې زامنانو ته حریان سم یقیني او داسې لونو ته حریان سم یقیني چې د زوی د پلار یا د لور د مور سره خوا بدوي. استغفر الله. دا څنګه کېدلی سي؟ هغه پلار او مور چې همیشه هر وخت خپل خوږ خوب او خپل هر څه پر تا باندې قربان کړل، نن ته دومره لوی سولې او دومره متکبر سولې چې د خپل پلار یا د مور سره خوا بدی، نو په دې پوه سه د خپل انډیوال قدر کوي. خو هغه انسانان چې د خپل مور او پلار سره تعلق پرې کړی دی ورسره ناست وي، ګوره د هغه د تعلق، د هغه د مجلس، د هغه د ناستې په ذریعه باندې د خدای د رحمت څخه ته هم لرې کېږي. دا زه نه وایم، زما استاد مذهب فقیه وایي، زما استاد مذهب مفسر وایي، زما استاد مذهب محدث فقیه ابواللیث سمرقندي رحمه الله تعالی همداسې فرمایي. او یو بله خبره په کتاب کې ولیدله، وایي څونه چې ژر انسان ډېرې لوړې درجې ته رسیږي په قرابت باندې رسیږي، څونه چې ژر انسان ټیټې درجې ته را رسیږي په قرابت، د قرابت په نه پاللو باندې را رسیږي. که ډېر که غواړې چې ژر لوړې درجې ته ورسیږي، قریبانو سره قرابت پاله، او که غواړې چې رتبه او درجه دې ټیټه سي، کښته راسې، منزل دې لاندې سي، درجه دې کښته سي، د خپلو قریبانو سره قرابت مه پاله. اخرنی حدیث قدرمنو، شپږم حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې څه فرمایي؟ سعید بن سمعان رحمه الله تعالی فرمایي، دی وایي سمعت ابا هریره رضی الله عنه، حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه وایي ما واورېدله، یتعوذ من امارة الصبیان والسفهاء، حضرت ابو هریره رضی الله عنه د کشنیانو د امارتو
د رتبې او د مشرتوب څخه پناه غوښتله او د بیوقوفه او بیعقلو انسانانو د امارت او د مشرتوب څخه یې پناه غوښتل. چا غوښتل؟ حضرت ابو هریره رضی الله عنه، د نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابي دی مبارک چې ډېر حدیثونه یې را نقل کړي دي. یو ځل د ده سره په غېږ کې پیشي وه، پیشوګۍ وه، کوچنۍ پیشي وه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل بالایه ته ابو هریره د کوچنۍ پیشي پلار. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمیل ولدا د رسول علیه الصلاة والسلام د خولې څخه راوتلی لفظ زما قبول دی. کله چې مشر پر یو چا باندې د ناز نوم کښېږدي هغه باندې خوا مه بندوئ. رسول علیه الصلاة والسلام ابو هریره رضی الله عنه ته وفرمیل چې ته ابو هریره ستا په غېږ کې کوچنۍ پیشي ده، ته د پیشي پلار. ابو هریره رضی الله عنه خوابده نه کړله. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې ډېر حدیث د رسول علیه الصلاة والسلام څخه را نقل کړي دي، دی پناه غواړي د کوچنیانو د مشرتوب څخه او د بېعقلو جاهلو انسانانو د مشرتوب څخه. فقال سعید بن سمعان، سعید بن سمعان رضی الله عنه ورته وفرمایله فاخبرني، سوال یې وکړي چې دا څنګه قصه ده، څنګه د کوچنیانو او د جاهلو انسانانو د مشرتوب څخه پناه غواړي. فاخبرني ابن حسنة الجهني، سعید بن سمعان رضی الله عنه فرمایي چې ماته ابن حسنه جهني رضی الله عنه داسې وفرمایل انه قال لابي هريره، دو ابو هريره رضی الله عنه ته داسې فرمایلی وه ما آیة ذلك، ای ابو هريره د دې علامه څه شي ده چې کله د کوچنیان او دغه مشران سي او جاهلانو ناپوه دي مشران سي. قال حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایله ان تقطع الارحام، چې کله دوستی قطع سي، قرابتونه پرې سي، علامه ده د کوچنیان مشران سوي وي، بیعقلان مشران سوي وي. ویطاع المغوی، د سرکشه انسان خبره منل کیږي. ویعصى المرشد، او د ښه انسان خبره نه منل کیږي. کشر، بیعقل، ناپوه انسان او بېدینه انسان و پر انسان مشر سي او صله رحمۍ به قطع سي، قرابتونه وش کیږي او د ښه انسان خبره نه منل کیږي. دا د دې علامه ده چې کوچنیان مشران سوي دي، ناپوه انسانان مشران سوي دي. او اوس یې موږ وینو د دولت په شعبو کې هم وینو، په نورو شعبو کې هم وینو چې په حوزه او په ماموریت کې کشر هلک مشر سوی وي، ناپوه وي، علم نه لري، هیڅ شی نه لري، د ښه انسان خبره نه منل کیږي. د عالم خبره به په مځکه وغورځول سي، د بد انسان خبره به منل کیږي، یا د توپک په زور، یا د ظلم په زور، یا د بازو په زور، یا د قوم په زور، یا په نورو ذرایعو باندې د ښه انسان خبره نه منل کیږي، د بد انسان خبره منل کیږي. دا د دې علامه ده چې کله صله رحمۍ قطع سي، قرابتونه قطع سي، د بد انسان خبره ومنل سي، د ښه انسان خبره پر مځکه باندې واچول سي. دا د دې علامه ده چې کوچنیان او کشران مشران سوي دي او ناپوه انسانان مشران سوي دي. الله دې موږ ته پر دې خبرو اول و ماته ورپسې و تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.